ما تاسو ته ویلي چې د روجې یو مرحله دا وه چې څوک به د ماښام نه بعد اوده شو نو په ده څه حرام شو؟ هر څه په ده باندې حرام شو، خوراک څښاک او نزدېکت د بیبي سره، لکه چې اوده شو. نو دې کې بیا واقعه راغله د ابی بن کعب او د عمر بن خطاب رضی الله عنهما، د هغوی نه په کوتاهي وشوه او نزدېکت یې وکړو. دغه شان قیس ابن سرمه رضی الله عنه د یو صحابي و، په پټي کې به خپل کار کو، راغی تږی شوی وږی شوی او ښځې ورله ډوډۍ تیاروله او د ده سترګې ورغلې. نو بیا خو به روژه بل ماښامه پورې رسې، نو په سبا له په ده باندې بېهوشي بیا راغله. الله رب العزت هغه مسله اسانه کړه او د الله کم رحم به یادو. هغه مسله الله اسانه کړه، د سهاره پورې که ته اوده کېږي او که نه اوده کېږي، خو ستا دپاره نزدېکت، ستا دپاره خوراک څښاک د سهار راختو پورې الله وی حلال دي.